محترم حاضرینو د تیر جمعو ستاسو په حضور کې زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیرت سلسله بیانوم. دا یو حقیقت دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیرت او د پیغمبر علیه السلام زندگی دا د عامو انسانانو دپاره او د خپل امت دپاره دا د کامیابی او نقشه ده، دا د کامیابی او طریقه ده او دا د کامیابی او ثابته ده. ځکه دا نقشه د دې انسانیت د چلیدو دپاره، د دې انسانیت د ژوند تیرولو دپاره الله تعالی د اسمانو سره استولې نقشه ده. چې کله د انسانانو زندگی پر دغه نقشه باندې روانه وي، بیا خو ډېره کامیابه زندگی ده او بیا خو ډېره د سکون او د خوشحالۍ او د آرامۍ زندگی ده. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجود، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راستول دا د دې امت دپاره یو رحمت دی. چې کله د دې امت انساني تاریخ سړی وګوري، پر دې امت باندې ښې ورځې، پر دې امت باندې د کامیابۍ دور او د دې امت د عزت زندگی د هغه زندگی وه چې د دې امت د انسانانو زندگی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر نقشه روانه وه. چې د دې په کور کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نقشه وه، د دې په تجارت کې د پیغمبر علیه السلام نقشه وه او د دې په همسایتوب کې د پیغمبر علیه السلام نقشه وه او د دې په قرابت او وسیله رحمی کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نقشه وه. نو بیا خو امت ډېر کامیابه امت و، د امت ډېرې خوشحاله ورځې وې او د امت ډېره د عزت او د لوړ مقام زندگی وه. د هغې وجه دا و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی دې امت ته یو رحمت راستولی و. د قرآن کریم آیاتونه چې سړی ګوري، هغې کې هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې رحمت ذکر الله تعالی کړی دی. الله تعالی د دې پیغمبر د دې نبی صفت څنګه بیانوي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت څنګه بیانوي. الله تعالی وایي عزیز علیه ما عنتم. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت سره عجیبه شفقت، چې کله به یو داسې کار راغلی چې د هغې په خاطر به امت په مشقت کې ولو، پر امت باندې به هغه کار ګرانېدی او امت به د هغې کار په خاطر ستړی کېدی، نو عزیز علی هغه کار به پر پیغمبر باندې ډېر سخت. بیا به پیغمبر د شپې ژړا کوله، بیا به پیغمبر د الله سره رابطه کوله چې الله دا کار زما پر امت باندې ډېر سخت دی، دې کار کې زما د امت سره آساني وکړه. حریص علیکم، پیغمبر علیه السلام د خپل امت متعلق ډېر حارسمن انسان، حرص یې په څه کې و، حرص یې په دې کې و چې الله تعالی زما د امت سره آساني څنګه وکړي. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، د دې پیغمبر به د خپل امت د مؤمنانو سره ډېر رؤفت، ډېر رحمت او ډېره وسیله او ډېره محبت به. نو که یو طرف ته الله تعالی پیغمبر علیه السلام د دې امت دپاره ډېر مشفق او ډېر محبت کوونکی او ډېر مهربانه انسان جوړ کړی و، نو الله تعالی د دې امت د انسانانو په زړو کې هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت په کامله طریقه واچولی. الله تعالی د انسانانو ته وایي النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم، ستاسو چې د ځانو سره څومره مینه ده، در هغې به مې زیاته مینه او محبت د دې نبي سره وي. چې کله د ځان نه څه زیاته مینه د نبي سره ضروري ده، او د اولاده څه خو به خامخا زیاته مینه د نبي سره وي، د مور پلاره څه به خامخا زیاته مینه د نبي سره وي، او د دنیا د انسانانو څه به خامخا زیاته مینه د انسان د نبي سره وي. حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي ورته د الله رسوله، زما په زړه کې د خپلو بچانو سره زیاته مینه ستا سره ده، زما په زړه کې چې څومره مینه ده د مور پلاره سره هغه مینه نشته،
ورته د الله په ذات قسم چې د ټوله انسانیت څخه زیاته مې ستا سره مینه ده، لیکن په دې نه پوهېږم چې د خپل ځان به مې زیاته مینه ستا سره څنګه سي. حالانکه قرآن وایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم، د دې نبي سره به مینه در خپل ځان هم زیاته وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی الله عنه ته عمر ایمان کې دی نقصان دی. د هغې څه وروسته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عمر رضی الله عنه پر زړه باندې توجه کوي. د لږ توجه څه وروسته د حضرت عمر رضی الله عنه د خولې څه چیغه خیږي، ای د الله رسوله د الله په ذات قسم چې اوس در خپل ځان هم ډېر راته محبوب سوې، در خپل ځان مې هم ډېره مینه اوس ستا سره پیدا سوه. د پیغمبر علیه السلام ته الان کمل الایمان یا عمر، ای عمر ایمان اوس کمال ته ورسېدی. لکه څنګه چې نبی د دې امت دپاره عظیم رحمت و، دغه رقم امت په دې باندې مکلف و چې د دې نبی سره به در هر انسان در خپل ځان د دنیا در ټولو انسانانو زیاته مینه او محبت د دې نبی سره وي. دنیا کې الله تعالی انسان ته بېشماره نعمتونه ورکړي دي. قرآن کریم وایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، که تاسو د الله تعالی نعمتونه شمارئ د الله تعالی نعمتونه شمار ته نسئ رسولی. د انسان بدن نعمت دی، د انسان د بدن اندامونه نعمت دي، او د انسان د بدن قوتونه نعمت دي، او چې دا ټوله کائنات د انسان د نظام دپاره چلیږي دا ټوله د انسان دپاره یو نعمت دی. نو دنیا کې الله تعالی انسان ته بېشماره نعمتونه ورکړي دي. هغه نعمتونه دومره عظیم نعمتونه دي، هغه دومره بیش قیمته نعمتونه دي. زما دا عقیده ده چې د دې نعمتونو بدله او عوض دا ټوله دنیا هم نسي پېښولی. د انسان په زندگی کې الله تعالی انسان ته دوې سترګې ورکړي دي. د دې دوو سترګو قیمت دا ټوله دنیا نه لري. که یو سړي ته الله تعالی کامل عقل ورکړی، که چیرې دته یو سړی دا ووایي چې دا دوې سترګې ما ته راکړه د دې ټولې دنیا مالک تا ګرځوم، که د ده په عقل کې کمال دا دوې سترګې پر ټوله دنیا باندې نه ورکړي. ځکه د هغې دستي دا عقیده یي چې زما سترګې نه یي، زه په دې سترګو باندې څه نه وینم، بیا زه ټوله دنیا څه کوم. دا ژبه چې الله تعالی د انسان په خوله کې ایښې ده، دا هغه نعمت دی چې د دې بدله ټوله دنیا نه لري، د دې عوض ټوله دنیا نه لري. که یو سړي ته څوک دا فرمایش وکړي چې ژبه ما ته راکړه زه به یې درڅه واخلم، لیکن د دې په عوض کې به د ټولې دنیا مالک ټاکم، که د سړي عقل کامل دې سودا ته هېڅکله نه تیارېږي چې زما ژبه ګویایي نسي کولی، زه خبره نسم کولی، زه د خپل زړه راز په دې ژبه باندې نسم ښکاره کولی، بیا ټوله دنیا څه کوو. د انسان د دماغ یو معمولي رګ دی چې د هغې په خرابېدو باندې دماغ خرابېږي. د دې دماغ د دې معمولي رګ قیمت دا ټوله دنیا نه لري. یو سړي ته څوک وایي چې د دماغ دغه رګ درڅه اخم او د دې په عوض کې دې د ټولې دنیا مالک ګرځوم، زما دا عقیده ده که سړی دانا او هوښیار دې سودا ته هېڅکله نه تیارېږي. نو دا رقم نعمتونه بېشماره الله تعالی د انسان ته ورکړي دي، او الله تعالی دستي دا ورته وایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، زما نعمتونه بېشماره دي، هغې شمار ته نسئ رسولی. لیکن تیره جمعه کې ما دا خبره کړې وه چې دوه نعمته دا بې مثاله دي، د هغې مثل، د هغې عوض، د هغې شان هېڅوک نسي پېښولی. په هغه نعمتو کې یو نعمت بې مثاله، هغه د اسلام نعمت دی چې الله تعالی انسانان په اسلام باندې مشرف کړل. اسلام هغه عظیم نعمت دی چې دې ته نعمت بې بدل ویل کېږي، د دې ته نعمت بې مثال ویل کېږي. د دې غوندې د دې مثال د دې بدل او عوض په ټوله دنیا کې نشته. ځکه اسلام هغه عظیم نعمت دی چې یو سړی 100 کاله کافر دی، 100 کاله په کفر کې تیر کړ، 100 کاله په بت پرستي کې تیر کړ، 100 کاله په خطا او په ګناه کې تیر کړ. لیکن چې د اسلام یوه نیا کلمه سړي ته الله تعالی ور نصیب کړه، پیغمبر علیه السلام الاسلام یهدم ما کان قبله، چې څه سوي دي د اسلام په یوه کلمه الله تعالی هغه ټوله د انسان د زندګۍ څخه. د پیغمبر علیه السلام په دور کې مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام دی د مکې مکرمې څخه 3 کسان
حضرت خالد ابن ولید دی او عثمان ابن ابي طلحه دی او غالبا حضرت عمرو بن العاص دی. دا درې د قریشو سرداران دي د مکې مکرمې څخه هجرت راکوي او راځي مدینې منورې ته او مدینه منوره کې اسلام قبلوي. روایاتو کې راځي چې کله مدینې منورې ته راورسېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې وخت مسجد نبوي کې ناست دی. چې کله هغوی د مسجد نبوي پر دروازه باندې راښکاره سول د پیغمبر علیه السلام چې سترګې ورباندې ولګېدلې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې مخ کې د خوشحالۍ څه سرخي پیدا سوله. باره څه وایي ورته، زما په الله قسم چې مکې خپل زړه موږ ته نن راغورځولی دی. یعنی د مکې زړه دغه کسان و، د مکې اهم کسان دغه ولو او په ټولو قریشو کې او هغه د سر خلک دغه کسان. چې کله د پیغمبر علیه السلام مجلس ته راحاضر سول، حضرت خالد ابن ولید د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړي، اسلام یې قبول کړي. عثمان ابن ابي طلحه پر خپل نوبت باندې رامخته سو، اسلام یې قبول کړي. حضرت عمرو بن العاص چې کله پیغمبر علیه السلام ته رانږدې سو چې لاسونه د پیغمبر علیه السلام سره ملاوي او بیعت کوي، برته یې لاسونه پر شا وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلکه یا عمر، غرق سے ہلاک سے سپیش رسولا چې د اسلام د قبولیت څخه برته لاسونه ولې پر شا کړل. حضرت عمرو بن العاص ورته ویل د الله رسوله اريد ان اشترط، زما زړه دا غواړي چې زه په اسلام راوړلو کې یو شرط کښېږدم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ماذا تشترط، شرط څه ایږدي، په کوم شرط باندې اسلام راوړلو ته تیارې شي؟ هغه وایي شرط مې دا دی ان یغفر لی ما سلف، چې زما زندگی ټوله د اسلام په دشمنی کې تیره سوې ده، زما زندگی ټوله د پیغمبر په دشمنی کې تیره سوې ده. زما زړه دا غواړي چې الله تعالی در تیرو ګناهونو ماته را تیر سي، نو زه اسلام ته تیار. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یا عمر اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اے عمر په دې باندې نه پوهېږې چې اسلام کې چې سړی اسلام قبول کړي چې په دنیا کې څه سوي دي الله تعالی هغه ټوله ختموي. وایي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته دا خبره وکړه چې ستا ګناهونه ټوله معاف دي، د هغې څه وروسته زه بیا پیغمبر ته راوړاندې سوم او ما د پیغمبر پر لاس بیعت وکړې او ما د پیغمبر پر لاس باندې اسلام قبول کړې. دی چې زما ټوله زندگی د پیغمبر سره تیره سوله، که زما سره نن د پیغمبر حلیه او رنګ څوک وپوښتي ما ته نه رامعلومېږي چې د پیغمبر رنګ څنګه ولو. ولې؟ ځکه ما ملئت منه عیني حیاء، په ټوله زندگی کې بیا په ډکو سترګو پیغمبر ته د حیا او د شرم څخه نه وکتل چې زما زندگی څنګه تیره سوې وه او ما د پیغمبر په دشمنی کې ژوند څنګه تیر کړې او په څومره اسانه باندې الله تعالی زما مغفرت وکړي او بیا زه په ټوله زندگی کې پیغمبر ته په ماړو سترګو ما نه دي کتلي. که نن د پیغمبر حلیه او رنګ زما څه څوک وپوښتي چې پیغمبر څنګه سړی و، ما ته نه رامعلومېږي چې پیغمبر علیه السلام شکل او رنګ څنګه و. نو یو نعمت بې مثاله، یو نعمت بې بدله چې الله تعالی د انسانانو ته ورکړی دی، هغه دا دی چې د انسان په زړه کې الله تعالی د اسلام حقانیت ورواچوي، د اسلام پر ژبه الله تعالی د انسان پر ژبه د اسلام کلمه جاری کړي او د انسان زندگی د اسلام په ضابطه کې دننه راولي. او دویم عظیم نعمت چې الله تعالی انسانانو ته ورکړی دی هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بعثت، چې په 1,40,000 زیاتو کم پیغمبرانو کې د انسان زندگی د محمد رسول الله په امت کې ولیکل سي. ما مخکې درته وویل چې الله تعالی انسان ته بې شماره نعمتونه ورکړي دي، لیکن الله تعالی د یو نعمت احسان هغه پر دې انسانانو باندې نه دی اچولی چې انسانانو ما خو تاسو ته دا نعمت درکوي یا مې دا نعمت درکوي، لیکن یو نعمت داسې دی چې هغه نعمت ورکوونکي ته هم ډېره مزه او خوند ورکوي چې د الله ذات دی، نو ځکه د هغې نعمت احسان پر دې انسانانو باندې اچوي. الله تعالی وایي لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، الله تعالی پر دې مؤمنانو باندې څومره احسان کړی دی چې په دې کې یو رسول ورستولی دی. رسول د دوی د ژبې څه دی، رسول د دوی د قوم څه دی، رسول د دوی د قبیلې څه دی، او د هغې رسول په خاطر باندې د انسانان د کوم مقام څخه کوم مقام ته الله تعالی رسولی دي.
نو زه دا وایم چې دوه نعمته بې مثاله او بې بدله دي، یو د اسلام نعمت دی او دویم ذات بابرکات د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې هغې د دې امت دپاره څومره عظیم رحمت. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رحمت اندازه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندگی تیروله د هغې په زړه کې الله تعالی د دې امت څومره مینه او محبت ورچولی، لکه د مور په زړه کې چې الله تعالی د بچي محبت ورچوي او مور د بچي په پریشانی باندې ډېره پریشانه کیږي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې امت په ستړیا باندې ډېر پریشانه کېدی. تاسو ګورئ د زنانې د بچي سره عجیبه محبت شي، ډېر ځله د زنانې د عامو بچانو سره در نارینهو ډېر محبت شي او د خپل بچي سره بیا خاص محبت شي. تاسو لیدلی یا نه لیدلی چې کله په یو ځای کې بچی ژاړي نو چې نارینه انسانان هر څومره ولاړي د هغې ډېر زړه دې بچي ته نه متوجه کېږي چې بچی ولې ژاړي، لیکن که په هغې محفل کې یوه زنانه وي هغې چې کله د بچي ژړا واوري نو هغې دستي دې ته متوجه سي چې بچی ولې ژاړي، د بچي د آرام ترتیب به څنګه کېږي او بچی به څنګه آرامیږي او د بچي غوښتنه څه ده. نو لکه څنګه چې د زنانې په زړه کې الله تعالی د بچي رحمت اچولی، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه کې الله تعالی د خپل امت او د خپل امتي رحمت اچولی. لکه زنانه د خپل بچي سره ډېر محبت لري، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې امت سره ډېر محبت. یو کتاب کې د زنانې واقعه لیکلې ده چې زنانه د بچي سره عجیبه محبت لري. په ځنګله کې دوی بچانې دي، هغوی د خپل کور دپاره یا بوټي پرې کوي یا یې خدمت کوي، د دواړو سره نه مولود بچان، نوي پیدا سوي بچان ورسره دي. یو ځنګلي درنده راغلی، د هغې زنانې بچی یې یوړی پر خپل مخ باندې ورک یې کوي، غایب یې کوي، ویې ختم. یو بچی پاته سو نو مولود، د دې دواړو بچان د دې دواړو زنانو پر دې بچي باندې سره دعوه سوه. یوې زنانې دا وویل چې دا بچی زما دی، دویمې زنانې وویل چې دا زما دی. د کومې زنانې چې بچی ورک و بس هغې هم د خپل بچي ورکوالی نه سو برداشتولی، هغه بلې زنانې په بچي باندې دعوه وکړه چې نه دا بچی زما دی، هغې ورته ویل نه دا بچی زما دی. چې کله تکرار ډېر سو، حجت ډېر سو، دلیل ډېر سو، نو مقدمه د قاضي مخ له راغله. د قاضي مخ ته چې کله مقدمه راورسېدله نو قاضي د یوې زنانې څه پوښتنه وکړه چې زنانې ته په کوم دلیل وایې چې بچی زما دی؟ هغې هم خپل دلیل ورته پیش کړي. او د دویمې زنانې څه پوښتنه وکړه چې زنانې ته په څه دلیل وایې چې بچی زما دی؟ نو هغې هم په خپلو دلایلو باندې شروع وکړه او قاضي ته فیصله ډېره مشکله سو. آخر قاضي د دې فیصلې دپاره یو بهترینه طریقه او حل تلاش کړي. برای دې زنانو ته ویل چې زنانو تاسو خو په دې باندې نه قانع کېږئ چې بچی د چا دی. د دې دپاره زما په دماغ کې دا تدبیر راځي چې یو چاړه راوغواړم او چاړه یې راطلب کړه. برای ورته ویل چې بس دا بچی او دا به پر مابین سره د دوه ځایه کم، یو نیمه یو یوسي، نیمه بل یوسي. چې د کومې زنانې خپل بچی نه و هغه دستي دې فیصلې ته تیاره سوله. چې د کومې زنانې خپل بچی و هغې ورته ویل قاضي صاحب بس زه د بچي در سر تیره یم، بچی دې ته وله ورکړه، صرف قتلویم او ټوکړې ټوکړې کویم، که نور نه یو وخت به په زندګي کې دیدار را نصیب کېږي، بس د دې سره دي. زه دا وایم لکه څنګه چې د زنانې په زړه کې د بچي سره محبت، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زړه کې الله تعالی د دې خپل امت سره داسې مینه او محبت ورچولی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ټوله انسانیت دپاره بالعموم رحمت او د خپل امت د انسانانو دپاره پیغمبر علیه السلام بالخصوص رحمت. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله تعالی د دنیا ته بعثت وکړي، د دنیا ته راواستول سو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په رحمت کې د دې معاشرې هر فرد خپله ونډه او حصه پیدا کړه. هر څوک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په رحمت کې برخمن سلو، هغې خپله برخه او حصه ځان ته حاصله کړه. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د راتګه څخه مخکې دې انسانیت ته په معاشره کې د مور مقام نه معلومېدی چې بچان به د مور سره څنګه زندګي تېروي.
نو خلکو ته د مور قدر نور معلومېدی او خلکو ته د مور احترام نور معلومېدی او خلکو ته د مور حق نور معلومېدی چې مور چې کله بچی دنیا ته راوړي پر هغه بچي باندې د مور حق څومره دی. نو مور د پیغمبر علیه صلات وسلام په رحمت کې خپله حصه پیدا کړه. پیغمبر علیه صلات وسلام چې راغلی دستې دې امت ته دا خبره وکړه چې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت ته چې الله تعالی وجود ورکړی دی دا د مور در پښو لاندې دی، د مندو در پښو لاندې دی. که یو سړی په معاشره کې د مور سره داسې زندگی تېروی سي چې د هغې در پښو لاندې دومره په عاجزه طریقه باندې زندگی تېروی سي، هغې د جنت لایق و مستحق دی. او که څوک دغه زندگی نسي تېرولی هغې د جنت لایق و مستحق نه بلل کېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام د انسانانو ته د مور متعلق دا هدایات پرېښول چې کوم سړی د خپل مور و پلار و مخ ته د محبت په نظر باندې ګوري، سهارم ګوري ماښام ګوري، نو الله تعالی پر دې هر نظر باندې د یو حج یا د یوې عمرې ثواب ورکړي. یو صحابي ورته وایي د الله رسوله که سړی 10 واره د ورځې د خپلې مور و مخ ته ګوري، د پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله تعالی د هغومره حجونو د هغومره عمرو ثواب ورکړي. ورته ای سړی ایا ستا په دماغ کې دا شته چې د الله تعالی په خزانو کې څه کمی دی؟ نو د الله تعالی په خزانو کې کمی نشته. نو ما درته ویل د مور مقام چاته نه معلومېدی په معاشره کې، لیکن د پیغمبر په رحمت کې مور خپل مقام پیدا کړ. یو صحابي راغلی پیغمبر علیه صلات وسلام ته د الله رسول قیامت کله راځي؟ پیغمبر علیه صلات وسلام ته الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول په قیامت خبر دی چې کله راځي. هغه صحابي ورته د الله رسوله د قیامت یو علامه خو راوښیه چې قیامت کله، د علاماتو څه اندازه راکړه چې کومې علامې ښکاره سي قیامت راځي. پیغمبر علیه صلات وسلام دا نور ته وایي چې په معاشره کې زنا زیاته سي، دا نور ته وایي چې په معاشره کې شرک زیات سي، دا نور ته وایي چې په معاشره کې شرابخوري زیاته سي، دا نور ته وایي چې په معاشره کې سود زیات سي، حالانکې دا ټولې ګناهونه دي. یوه خبر ورته کوي، ورته د قیامت علامه دی ان تلد الامة ربتها، چې منځ خپل مالک وجږئ. د دې معنا دا ده چې قیامت راورسېدی. منځ خپل مالک جړول د دې محدثین یوه ترجمه دا کوي چې کوم بچی د مور څخه پیدا سي هغه بچی پر دې مور باندې حکم داسې کوي، امر داسې کوي لکه یو مالک چې پر منځ باندې کوي. لکه د مالک چې د منځ څخه په کور کې د خدمت توقع ده چې زما کالی به صفا کوي، زما کالی به استری کوي او ما ته به خوراک را اخي، او چې زه تږی سم دا به ولاړېږي ما ته به اوبه را اخي. چې بچي کله مور ته په دغه نظر باندې وکتل، پیغمبر علیه صلات وسلام ته یې په دې باندې پوه سو چې دا قیامت د علامو څخه د قیامت دی. ځکه نظام الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې بچی د مور څخه پیدا دی او بیا چې کله دی پر مور باندې امر کوي او بیا دی کله کله کور ته راسي وایي مور زما کالي دې ولې نه دي استري کړي، کله دا ورته وایي چې مور زما کالي دې سم نه دي ولي. زه وایم دنیا دارالجزا نه ده، دارالجزا قیامت دی. که چیرې دنیا دارالجزا وای پر دې خبره باندې زما په الله قسم پر دې بچي باندې د اسمانه څخه ډبرې راوړېدلې وای چې دی پر دې باندې د مور څخه کله ناراضه وي چې زما خدمت ولې نه دی سوی او زما خدمت ولې په ښه طریقه سر ته نه دی رسېدلی او دی د مور سره زندګي داسې تېروي. نه بیا خو الله تعالی دې کائناتو ته وایي چې اوس خو دا انسان نه دی، د انسان د خپلې مور سره زندګي داسې نه وي، اوس خو دا درنده دی، اوس خو دا حیوان دی. او الله تعالی دې کائناتو ته وایي چې دا کائنات ټولو زه د حیوان دپاره نه چلوم، نه لمر د حیوانانو دپاره راخیږي او نه سپوږمۍ د حیوانانو دپاره راخیږي او نه ورځ شپه یو په بل پسې د حیوانانو دپاره را روانې دي. الله تعالی د انسانانو دپاره راخیږي، لیکن چې د انسانانو مزاج دغه رقم سلو چې دی خپل خدمت په مور باندې کوي، نو بیا په ده کې انسانیت نشته، دا حیوان دی. الله تعالی د حیوان دپاره دا نظام نه چلی چې نه چلی. الله تعالی اسمان ځکه لمر و سپوږمۍ ورځ شپه دا ټول په لګډ کې دغه ورځ د قیامت ده او دا ورځ باندې قیامت جوړ شو. نو زه دا درته وایم د پیغمبر په رحمت کې مور هم خپله حصه پیدا کړه چې زما حصه دغه ده.
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رحمت کې لور هم خپله حصه پیدا کړه. د پیغمبر د راتګ څخه مخکې په عربو کې د جاهلیت دور چې کله به د هغې په کور کې دا آواز ورباندې وسو چې ستا په کور کې ستا لور پیدا سو، نو قرآن کریم ظل وجهه مسودا، بیا به دا مخ تک تور او د غمه به ډک او د خشمه څخه به ډک او بیا به ځان شرمېدلی بالی او بیا به په دې قوم کې ځان ښکاره کوی. او ډېر ځله په معامله دې حد ته ورسېدله چې بیا به یې هغه لوڼې ژوندۍ په خاورو کې ښخولې، ځکه د ده غیرت دا نه اخیستله چې زما لورې د بل په کور کې، ځکه د دا مزاج ځان له نه جوړوی چې زه د کور د لور په خدمت کې ځان ستړی کړم، ځکه لور خو د بل د کور د هغې ماله په ښه باندې نه راځي. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې امت ته د لور متعلق څه هدایت پرې شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته ویل من عال جاریتین، یو سړي ته الله تعالی دوې لوڼې ورکړي، د هغې عیال دوې لوڼې دي، حتی تبلغه هغې د هغې زندگی او د هغې ضروریات د بلوغ او د لویوالي پورې ورپوره کړو او هغې یې په ښه عزت او په ښه طریقه باندې د خپل خاوند تر کوره پورې ورسولې. نو جاء یوم القیامه انا وهو هکذا، چې د قیامت په میدان کې راسي زه او دی به پر څنګ باندې سره روان یم، چې الله تعالی په جنتونو کې ما ته کوم ځای راکوي، بیا به هغه سړي ته الله تعالی په جنتونو کې هغه ځای ورکوي. ځکه علماو لیکلي دي چې کله سړی د سفره سره راسي، کور ته راسي، بچان له تحفې راوړي، نو لور هم ورته رازغلي او بچی او نارینه هم ورته رازغلي، نو پکار دا دی چې د بچي تحفه چې د لور په شکل ده، د هغې تحفه د نارینه بچي څخه مخکې ورکړي، ځکه هغه داسې مخلوق دی چې د هغې په خوشحالي باندې الله تعالی تا د جهنم څخه ساتي، د هغې په خوشحالي باندې الله تعالی تا ته د جهنم څخه نجات درکوي او د هغې په خوشحالي باندې الله تعالی په جنتونو کې تا د پیغمبر علیه السلام همسایه جوړوي. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام من ابتلی بشیء من هذه البنات، چې کوم سړی الله تعالی په دې لوڼو باندې مبتلا کوي، یعنی د لوڼو راتلل یو ابتلا ده، یو امتحان دی، چې د کوم چا په کور کې لوڼې زیاتې سوې، بچانې زیاتې سولې، نو دی هغه سړی خامخا څه وارخطایي لري، هغه سړی څه پریشاني لري، هغه سړي سره دا ارمان او توقع وي چې کاش زما نارینه بچان وی، لیکن د الله فیصله پر هغې باندې د لوڼو د ابتلا او د امتحان وسوله، او هغه سړي څه وکړو فاحسن الیهن، د هغه لوڼو باندې صبر وکړي، د هغې ښه زندګي ورتېره کړه، د هغې ښه روزنه وکړه، د هغې پالنه وکړه. پیغمبر علیه السلام وایي کن له سترا من النار، الله تعالی به دغه لوڼې د ده دپاره د جهنم څخه ستر او پرده جوړه کړي، بیا به د ده د جهنم په مابین کې الله تعالی دا لوڼې جوړوي. حضرت سراقه ابن جعشم یو صحابي دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي الا ادلک علی اعظم صدقه، په دې انسانانو کې یو بهترینه صدقه در وښیم چې د هغې غوندې بله غټه صدقه نشته. هغه ورته قال بلا یا رسول الله، ای د الله رسوله بهترینه صدقه را وښیه، پر چا باندې وکړم چې هغې ته اعلی درجه قبولیت او د هغې مثل بله صدقه نه وي، هغه صدقه مې کمه ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ابنتک المردودة الیک لیس لها کاسب غیرک، ستا بچی د خاوند در کورو پورې ولاړه، یا د خاوند د طرفه طلاق شوه، یا د خاوند وفات سلو، هغې برته ستا کور ته مجبوره شوله، او د هغې دپاره په ټوله زندګي کې بل داسې څوک نشته چې د هغې ضروریات ورپوره کړي، د هغې دپاره بل کاسب نشته، د هغې دپاره بل رزق راټولونکی نشته، د هغې دپاره بل ضرورت پوره کوونکی نشته. پر دغه لور باندې چې کومه صدقه ته کوې، نو پیغمبر علیه السلام سراقه ته وایي در دې بهترینه صدقه په ټولو انسانیت کې نشته، چې د هر چا سره کوې در ټولو بهترینه صدقه دغه ده چې کومه بچي ستا کور ته برته راواپس سي او هغه بچي ستا په کور کې ستا بغیر بل څوک نه لري، نو د هغې دپاره بیا صدقه کول ډېره بهترینه صدقه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رحمت کې لور هم خپله حصه پیدا کړه، چې سړی د لور سره احسان کوي، الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملګرتیا په قیامت کې ور نصیب کوي،
چې سړی د خپلو بچانو سره چې د لوڼو په شکل دی د هغې ښه روزنه او پالنه کوي، الله تعالی د قیامت په میدان کې د جهنم څخه حجاب جوړ کړي، الله تعالی د قیامت په میدان کې د جهنم څخه ستر او پرده جوړه کړي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر نبوت کې زنانې خپله حصه پیدا کړي. د عربو د جاهلیت معاشره وله زنانه چې به د چا کور ته راله بیا هغې ته د مینځې په نظر کتل کېدل، بیا هغې په دې کور کې د خبرې کولو حق نه درلودی، هغې په دې کور کې د خپل ضرورت غوښتلو حق نه درلودی، د هغې سره په دې کور کې د یو حیوان غوندې زندګي تېره کړه. د خاوند د مرګه بعد، د بچي د مرګه بعد، د هېچا د مرګه بعد هغې په میراث و وراثت کې یوه ذره حق نه درلودی. هغې په دې کور کې داسې ګرځېدله چې نه به د هغې سره ښه زندګي تېرله او نه به هغې ته په ښه طریقه باندې طلاق او جدایي ورکول کېدله. فتذروها کالمعلقه، هغې به معلقه زندګي وه، لکه سړی چې د اسمان او د مځکې په مابین کې راوځړی، نه مځکې ته رسېدی شي نه اسمان ته پورته کېدی شي، نه هغې ته طلاق ورکول کېدی چې د کور ووځي، نه د هغې سره په کور کې ښه زندګي تېرېدلی شي. او دا یقینا دا یو حقیقت دی چې په کم کور کې د زنانې سره دغه رقم زندګي کېږي، که اوسې که په کم تېر دور کې که په وروسته دور کې، زما د الله په ذات قسمې زما دا تجربه ده، زما د بزرګانو وینا ده، که هغې کور په خپله زندګي کې ښې ورځې وویني، په هغې کور کې به ناجوړی راځي، په هغې کور کې به اختلافونه راځي، په هغې کور کې به جنګونه راځي، په هغې کور کې به بې برکتۍ راځي، په هغې کور کې به کمرسکۍ راځي، چې په کم کور کې نارینه د زنانې سره ښه زندګي نه تېروي، نه یې د ځانه څه طلاقوي چې د ځانه څه جلا کړي، او نه هغې حق ورکوي چې د هغې و حق منلو ته په ښه طریقه تیار شي. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د انساني معاشرې ته راغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه انساني معاشرې ته څه وویل؟ قل خیرکم خیرکم لأهله، زما امت کې په تاسو کې ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل کور د زنانې سره ښه زندګي وکړي. ځکه پیغمبر علیه السلام به وی الدنیا کلها متاع، دا دنیا ټوله الله تعالی زما او ستا د اسانۍ دپاره یو سامان پیدا کړي ده، که لمر دی که سپوږمۍ ده که مځکه ده که اسمان دی که د دنیا نور اسباب دی، الله تعالی زما او ستا د عزت او زما او ستا د راحت دپاره پیدا کړي دي. لیکن وخیر المتاع المرأة الصالحه، په دې ټولو کې بهترین د راحت سامان چې الله تعالی انسان او نارینه ته پیدا کړی دی هغې نیکه زنانه ده چې الله تعالی یې ور نصیب کړي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به وی چې زما په دې ټوله دنیا کې درې شیان ډېر ما ته ډېر محبوب دي او ما ته ډېر خوښ دي. نو په هغې کې به یو پیغمبر علیه السلام المرأة الصالحه یادوله چې نیکه زنانه د سړي په نکاح باندې کښېني، چې هغې غریبي خپل پلار هم پرېښوی، هغې غریبي خپل مور هم پرېښوی، هغې خپل قریبان هم پرېښول، هغې د خپل کور زندګي هم پرېښوله، صرف ستا د دوو لفظو د الفاظو د ایفا او د وفا دپاره چې هغې ستا سره د نکاح ایجاب و قبول وکړئ، هغې ټوله زندګي ستا په خاطر باندې پرېښوله او راله ستا په کور کې ستا د خدمت دپاره کښېنستله، د هغې باوجود بیا هم د هغې سره ښه زندګي نه کېږي. نو هغې خو هم رب لري، هغې خو هم خپل رب ویني، د هغې حالات رب څاري او د هغې پر حالاتو باندې د رب نظري، بیا د هغې په خاطر باندې الله تعالی دې کور ته ښې ورځې نور نصیب کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زنانې متعلق څه وایي؟ یغلبن کریما، چې کوم چاته الله تعالی زما امت کې شرافت ورکړی، زنانه پر کریم او پر شریف سړي باندې غالب وي. ځکه په کور کې دننه حکومت د زنانې دی، په کور کې دننه خبره منل د زنانې دي، او په کور کې دننه خبره ته اعتبار ورکول دا د زنانې دي. نارینه د کور څخه د باندې د خپل اختیار مالک دی، د ټولې زندګۍ مالک دی، لیکن د کور د دننه د اختیار مالک اکثریت زنان ده. د پیغمبر علیه السلام یغلبن کریما، زنانه پر شریف سړي باندې غالب وي، خپله خبره ورته کولی شي او د خپل ضرورت متعلق مذاکره ورسره کولی شي او خپل تکلیف خپل خاوند ته ښکاره کولی شي. لیکن ویغلبهن لئیم، زما امت کې چې رزیل سړی هغه پر زنانه غالب وي، د هغې مخ ته زنانه نه خبره کولی شي، نه ضرورت ښکاره کولی شي، نه خپل تکلیف بیانولی شي.
لیکن پیغمبر علیہ السلام څه وایي فاحب ان اکون کریما مغلوبا زما د ځان متعلق دا خوښه ده چې زه کریم یم او مغلوب یم او ما ته د ښځې خبره په اسانه باندې کېږي ولا احب ان اکون لئیما غالبا ما ته دا خوند نه راکوي چې زما زندگی په رذالت و خساست کې او زه پر خپله زنانه باندې غالب یم نو ما درته ویل د پیغمبر په رحمت کې زنان هم خپله حصه پیدا کړه چې زنانه د خاوند په کور کې او زنانه په معاشره کې کم مقام لري کم عزت لري لیکن د دې سره سره خاوند ته هم الله تعالی خپله حصه ورکړه زنانې ته دا نور معلومېدله چې خاوند پر ما باندې څومره حق لري زنانې ته دا نور معلومېدله چې د خاوند په ناراضګي کې زما دپاره څومره ګناه ده لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاوند مقام هم زنانې ته ښکاره کوي چې د خاوند حق پر زنانه باندې دومره زیات دی که چیرې دې کائناتو کې د الله تعالی څخه بغیر بل چاته سجده جواز درلودلی نو زنانه به الله په دې امر کړی وي چې خپل خاوند ته سجده کوي چې کومه زنانه شپه په داسې شکل باندې تیره کړي چې د هغې څخه خاوند ناراضه وي او هغه زنانه خپل خاوند د ځانه سره راضي نه کړي خوشحاله نه کړي نو په هغه شپه کې در سهاره پورې چې څومره ناراضګي روانه ده هغه زنانه د الله تعالی د لعنت لاندې ده او د الله د عرشه څخه پر هغه زنانه د الله تعالی لعنت را روان نو ما درته ویل زنانې ته د خاوند حق نور معلومېدی لیکن پیغمبر علیه السلام په خپل رحمت کې زنانې ته د خاوند حصه هم ښکاره کړه او د معاشري د عامو انسانانو حق نه معلومېدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کشرانو د مشرانو د علماو د سپینږیرو حق بیان کړي من لم يرحم صغيرنا ولم يقر كبيرنا ولم يجب العالمين فليس منا پیغمبر علیه السلام وایي زما امت کې چې پر کشرانو څوک رحم نه لري د سپینږیرو څوک قدر او د مشرانو قدر نه لري او علماو ته د تعظیم او د احترام په نظر باندې نه ګوري نو فلیس منا دغه انساني معاشره ده چې پر کشر باندې شفقت کول او د مشر عزت کول او د علماو قدر او احترام کول دغه اسلامي معاشره ده او دا اسلامي معاشره چا ښکاره کړه دا پیغمبر علیه السلام ښکاره کړه فلیس منا فلیس من امتنا فلیس منا فلیس من طریقنا فلیس منا فلیس من سنتنا پیغمبر وایي زما د امت څه نه دی زما پر طریقه نه دی او زما په سنت طریقه باندې زما پر زندگی باندې د هغې زندگی روانه نه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په رحمت کې علماو خپله حصه پیدا کړه چې عالم په دې معاشره کې څومره قدر لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معاشرې ته ویل العلماء ورثة الانبیاء علما د انبیاو وارثان دي لیکن د نبوت سلسله خلاصه ده د نبوت سلسله ختمه ده د انبیاو پر ګدۍ باندې اوس دغه علما درته ناست دي په معاشره کې د عالم مثال د نبی د عالم د ژوند مثال د نبی د ژوند دی د عالم د مرګ مثال د نبی د مرګ د عالم د عزت مثال د نبی د عزت او د عالم د اهانت او د سپکاوي مثال د نبی د اهانت او د سپکاوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د علماو قدر بیان کړي د معاشره انسانانو ته وایي که چیرې په معاشره کې پر یو عالم باندې کمزوري راسي جسمانی کمزوري راله یا پر هغې باندې مالی کمزوري راله یا په یو بله کمزوري کې رالی د معاشرې انسانان د هغه عالم د کومک دپاره راوړاندې سو چې کم سړی د دې عالم په خدمت کې څومره قدمونه اخلي الله تعالی پر دې هر قدم باندې دته د یو غلام آزادولو ثواب ورکوي او بل ځای پیغمبر علیه السلام وایي پر یو غلام آزادولو د جنت زیری دی یو سړی د عالم د محبت دپاره راوړاندې سو او د محبت په خاطر د عالم دې تندي ته مچ ورکوي مچې کوي د دې عالم پر بدن باندې چې الله تعالی څومره ویښتان درولي دي د هغې په مقدار الله تعالی د دې سړي په عملنامه کې حسنات جمع کوي پیغمبر علیه السلام ښکاره حدیث دی زما امت کې منظار العالم فکأنما زار النبی من صافح العالم فکأنما صافح النبی او من جلس فی مجلس العالم فکأنما جلس فی چې کوم څوک د عالم زیارت لرالی ګواکې هغې د نبي زیارت لرالی چې کوم چا د عالم سره مصافحه وکړه هغې د نبي سره مصافحه وکړه چې کوم څوک د عالم په مجلس کې کښېناستی هغې د نبي په مجلس کې کښېناستی
من صلى خلف عالم تقي، یو سړی د پرهیزګار عالم په امامت کې لمونځ وکړي فکأنما صلى خلف نبي، لکه هغې چې د نبي په امامت کې لمونځ وکړي. ما درته ویل چې د علماو قدر معاشرې ته نور معلوم، او علماو خپله حصه هم نه پېژندله، او د معاشرې انسانانو ته د هغې مرتبه نور معلومه. د پیغمبر په رحمت کې عالم هم خپله ونډه پیدا کړه. او دغه رقم چې راشوسې د طالب ونډه، چې کوم څوک زندګي د علم په تلاش کې تېروي، د هغې ونډه معاشرې ته نور معلومېدله چې دا څنګه خلک دي چې راسې زما په ماجد کې پراته دي، زما د مسجد په حجرو کې پراته دي، راسې په مدرسه کې پراته دي، د بل په ساړه ټوک باندې زندګي تېروي. دا خلک په دې معاشره کې څوک دي؟ پیغمبر علیه السلام وایي من کان فی طلب العلم، چې کوم بچی د علم په تلاش کې راووتی، کانت الجنة فی طلبه، دا هغه خلک دي چې جنت بیا د دوی په تلاش کې روان دي. دی د علم طالب دی، جنت د ده طالب دی. دا هغه خلک دي چې د کور سره روان سو، در دې جماعت ته راځي، در مدرسې پورې راځي. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام حدیث را نقل کوي چې څومره قدمونه در دې ځای پورې اخي، پر دې هر قدم الله تعالی د یو کال عبادت ثواب ورکړي. چې بیا کله استاد ته کښېناستی چې د استاد څخه څومره کلمات زده کوي، الله تعالی پر دې هر کلمه باندې د یو کال عبادت ثواب ورکړي. بیا چې غرمه دی ځي، ماپښین راځي، ماښام ځي، سهار راځي، په تګ و راتګ د ده کې چې څومره قدمونه لګېږي، پر دې هر قدم د یو کال عبادت ثواب دی. ځکه پیغمبر علیه السلام وایي من اراد ان ینظر الی من هو عتیق الله من النار، که سړی دا غواړي چې زه د مځکې پر مخ باندې هغه څوک ووینم چې هغه الله تعالی د جهنم څخه آزاد کړی دی، زه د مځکې پر مخ لا جنتي ووینم، نو فلینظر الی من هو فی طلب العلم، چې کوم بچی مدرسې لره روان دی هغې ته دې ګوري، دا د عقیده وساتي چې دا هغه نیکبخته بچی دی چې الله د جهنم څخه آزاد کړی بچی دی. دی چې کله د کور راوځي، حضرت انس رضی الله عنه وایي د کور دروازې ته یو ملایکه ولاړی، او دلته چې دی پر کم کونج باندې راګرځي، پر دې کونج بله ملایکه ولاړی. هغه ملایکه دې ملایکې ته وایي تاسو دا پیژنئ دا څوک دي؟ هغه ملایکه ورته وایي هؤلاء عتقاء الله من النار، دا هغې خلک دي چې الله تعالی د جهنم څخه آزاد کړي بچان دي. نو ما درته ویل په معاشره کې د طالب درک نه لګېدی چې طالب څوک دی، طالب په معاشره کې څه قدر لري، او د طالب په معاشره کې څه اهمیت دی. لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپلو تعلیماتو کې د پیغمبر په رحمت کې طالب هم خپله ونډه پیدا کړه. د پیغمبر په تعلیماتو کې مجاهد هم خپله ونډه پیدا کړه، چې کم څوک خپله زندګي او خپل راحت او خپل آرام قربانوي، او د الله د دین د بلندۍ په خاطر باندې خپله سینه د بل غشو ته سپر کوي، او د الله د دین د حفاظت لپاره خپله شپه او خپل آرام قربانوي، هغې په سنګر کې د دین د دفاع لپاره شپې تېروي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې څومره مشکلات ورباندې راځي، چې څومره تکلیفونه ورباندې راځي، چې کوم قسم تکلیف درته رسیږي، الله تعالی هغه ټول د حسناتو په شکل سهار او ماښام د په عملنامه کې لیکي. ځکه مجاهد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لموقف ساعة فی سبیل الله، چې دی د کفر مقابل ته روزي، د اسلام د دفاع دپاره یو ساعت کوي ودرېږي، خیر من قیام 70 عاما، که یو سړی په کور کې 80 کاله مسلسل پر عبادت باندې ودرېږي، د هغه سړي یو ګړی د دې د 80 کالو خیر دی. یو بل روایت کې راځي خیر من قیام عمري، که چیرې هغه یو ساعت کوي دا دین د دفاع دپاره روزي، یو سړی ټوله زندګي در مرګه پورې په عبادت کې تېره کړي، د هغه یو ساعت کوي هم در دې خیر دی. یو بل روایت کې راځي خیر من قیام لیلة القدر عند حجر الاسود، یو سړی د لیلة القدر شپه ده او حجر اسود ته مخامخ ولاړ دی، یار د لیلة القدر د شپې عبادت یو پسو دی، بیا د بیت الله و مخ ته چې حجر اسود ته ولاړ دی د هغې یو عبادت پسو دی. لیکن یو سړی د دین د دفاع په خاطر یو ساعت کوي ودرېدی، د دې یو ساعت کوي یو ګړی، دا هغه عبادت څه چې کوم چا په لیلة القدر کې د حجر اسود یو مخ ته وکړي، دا یو ګړی د هغې سم ډېر خیر دی. ما درته ویل د مجاهد حصه نه معلومېدله. یو صحابي دی چې کله د مجاهد حصه اوري، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي یا رسول الله کیف لی ان انفقت مالی،
حتی ابلغ درجة المجاهد فی سبیل الله. اې د الله رسول دا به څنګه وي چې زه پیسې خیرات کوم، زه مالداره یم، ما ته الله تعالی مال او دولت را کړی دی، که زه دا مال او دولت خیرات کوم او زه د مجاهد درجه پیدا کوم، دا به ما ته څنګه اسانه شي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل ما مالک څومره پیسې لري؟ هغه ورته 6000 درهم 6000 دراهم لرم. دا 6000 دراهم پر دې ځای باندې صدقه کوم، خیراتوم، کوشش مې دا دی چې د مجاهد حصه پیدا کوم، د مجاهد ثواب. پیغمبر علیه السلام ته ما کان عدل نومة غازی فی سبیل الله، مجاهد په سنگر کې نه دی، مجاهد په پیره کې نه دی، صرف په جهادي سفر کې دی بیده دی چې الله تعالی پر دې خوب باندې څومره ثواب ورکوي، الله تعالی تا ته په 6000 دراهم کې هغومره ثواب ورکوي. ما درته ویل د مجاهد حصه نه و معلوم. حضرت عبدالرحمن ابن عوف 10 غلامان آزاد کو، مدینه منوره کې مالدار صحابي دی، او ما مخکې درته ویل چې پر یو غلام باندې د جنت وعده ده، هغې 10 غلامان پر یو ځای باندې آزاد کړو. یو غریب صحابي دی، هغه ډېر ورته حیران دی چې الله تعالی به دې ته کومه درجه ورکړي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف د هغه غریب صحابي د حیرانتیا محسوسه کړه چې دا سړی زما د عمل ته ډېر حیران دی. بهر ورته سړی او الا اخبرک علی عمل بافضل مما صنعت، ورته یو داسې کار در وښیم چې زما در دې عمل هم ډېر ثواب لري، چې په هغې کې الله د بنده ته څومره ثواب ورکړي، ما ته یې په 10 غلامانو کې نه راکړي. هغه ورته یې راویښی دی، ورته بینما رجل یسیر علی دابتي، یو سړی دی پر دابه باندې په جهادي سفر کې روان سو. چې کله په جهادي سفر کې روان سو، پر لارې باندې ستړی سو. عام طور په ستړیا کې پر سړي باندې خوب راځي. د هغې په لاس کې د وخت اسلحه ده، لکړه ده، توره ده، توفق دی، هر شی چې دی. کله تاسو لیدلی چې سړي باندې خوب غالبه سي په ناستې باندې چې هغه شی د لاسه سیلسې دی سره وغورځي، ورته پر دغه غورځېدلو، پر دغه بیره چې دې سړي ته څومره ثواب الله تعالی ورکوي، عبدالرحمن ابن عوف ته الله تعالی د 10 غلامانو په ازادي کې هم نه ورکوي. ما درته ویل چې د مجاهد حصه هم چاته نه معلومه چې مجاهد په معاشره کې څه مقام لري. پر مجاهد باندې چې کله د شهادت وخت راورسېږي په میدان جنګ کې، نو د هغې د عزت دپاره الله تعالی خپل ضابطه بدلوي. د الله تعالی ضابطه او قانون دا دی چې د عامو انسانانو که نبي دی، که غیر ولی دی، که غوث دی، که قطب دی، که ابدال دی، الله تعالی د هغې روح په حضرت جبرائیل په عزرائیل علیه السلام قبض کوي. لیکن علامه قرطبي یو حدیث را نقل کړی دی چې د مجاهد د روح د قبض کېدو دپاره او پر وخت د شهادت د هغې د روح پورته کولو دپاره الله تعالی میدان جنګ ته په خپله راځي. وایي ده زما د دین د بلندۍ دپاره خپل نفس قربان کوي، زه د ده د عزت دپاره خپله ضابطه قربانوم، د ده روح زه په خپله قبض کوم. الله د مجاهد د عزت دپاره خپله د شریعت ضابطه هم ورته قربان کړي چې هر څومره نبي که ولی که د هر څومره لوړې درجې انسان چې کله هغې وفات سي، د وفات څه وروسته غسل ورکول کېږي، د وفات څه وروسته کفن ورکول کېږي چې په صفا شکل او په صفا لباس کې د الله حضور ته پیش. لیکن مجاهد ته دا ضابطه قربان ده، الله تعالی ورته غسل مور کوئ، لباس یې مور بدلوئ چې د قیامت په میدان کې دغه سي په خپلو وینو او په خپلو خارو کې ککړ زما حضور ته ودرېږي. ورته تاسو به په غسل باندې څه صفا کوئ، ځکه چې د هغې د بدن وینې د جنت د حورو خالونه دي چې د جنت حورې د خپل ښایست خال د شهید په وینو باندې لګوي. ما درته ویل په معاشره کې د مجاهد حصه هم نه معلومه، د مجاهد حصه هم معلومه شوله. د پیغمبر رحمت کې تاجر هم خپله حصه پیدا کړه چې کوم سړی د تجارت زندگی کوي او په تجارت کې د صداقت او امانت خیال وساتي بس، او د خپل عیال نفقه یې په لاس په نظر کې چې بس زه د عیال نفقه ګټم. پیغمبر علیه السلام وایي التاجر الصدوق الامین، چې کوم تاجر په خپل تجارت کې درواغ نه وایي، چې کوم تاجر په خپل تجارت کې خیانت نه کوي، مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. د قیامت میدان کې الله تعالی د انبیاو، د صدیقینو، د شهداو، د صالحینو سب کې پورته کوي. چې کوم سړی پر خپل بچانو باندې نفقه کوي، النفقة على عياله كالنفقة في سبيل الله، پر دې باندې الله تعالی دته د صدقې ثواب ورکړي چې دی سهار او ماښام د خپلو بچانو روزنه کوي.
او د پیغمبر پر رحمت کې مزدور او کارګر خپله حصه پیدا کړ. پیغمبر علیه صلات وسلام چې کوم سړی د ورځې بیلچه چلی مزدوري کوي، پیغمبر علیه السلام د هغې مطالبه کوي الکاسب حبیب الله، دا سړی کاسب دی او دا د الله محبوب دی، الله تعالی د دې سره محبت کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام د یو صحابي سره روغبړ کوي، د هغې لاسونه ډېر کلک دي، ورته یې سړی د لاسونه دې ولې داسې کلک دي؟ ورته یې زه ټوله ورځ بیلچه چلوم، زه ټوله ورځ محنت کوم، زه ټوله ورځ خواري کاږم. پیغمبر علیه صلات وسلام به پر دې لاسو باندې مچ کوي، ول الله تعالی د دغه رقم لاسو سره مینه لري. ما درته ویل مزدور په مزدوري کې خپله د پیغمبر په رحمت کې خپله ونډه او خپله حصه لري. او د هغه رقم همسایه‌توب، پیغمبر علیه السلام وایي حضرت جبرائیل ما ته دومره زیات راغلی د همسایه متعلق چې د همسایه سره به ښه زندګي کوي. وایي اخر زه پر دې بیرېدم چې جبرائیل به دا حکم راوړي که یو همسایه مړ شو دویم همسایه به په میراث ورسره شریکي. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقه، زما په امت کې هغه سړی مؤمن نه دی، هغه سړی مسلمان او کامل ایمان والا نه دی من لا یأمن جاره بوائقه، چې په محله کې د هغې همسایه د هغې د تکلیفو څخه محفوظه دی، د هغې بچان تکلیف رسوي، د هغې د کور تکلیف دی، هغې لار ګنده کوي، هغې لارې بندوي، هغې په لاره کې انبارونه غورځوي او هغې پر همسایهګانو باندې مځکه تنګوي او د همسایهګانو زندګي ورسختوي. پیغمبر علیه السلام وایي دغه سړی زما امت کې مسلمان او مؤمن نه بلل کېږي. مؤمن خدای کامل ایمان والا نه دی چې په کوم ایمان باندې سړی په قیامت کې بیا خلاصون پیدا کولی شي. پیغمبر علیه السلام بیا وایي لا یؤمن، هغه سړی زما امت کې مؤمن نه دی من هو شبع، چې په خپله د ماښام او بچانو ته هر څه نفقه پرته ده، لیکن په خبره چې نن د پلانکي کره ګوله نسته. من هو شبع وجاره جائع الی جنبي، او د هغې په محله کې د هغې اړخ د همسایهګان په لوږې نه زندګي تېروي. زما امت کې دا مؤمن نه بلل کېږي، نه دا د کامل ایمان مالک بلل کېږي. نو د همسایه خپله حصه هم راغله، د یتیم خپله حصه راغله. پیغمبر علیه السلام وایي چې کوم کور کې یتیم زندګي تېروي، چې کوم څوک د یتیم سره ښه زندګي کوي، انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا، زه د یتیم کفالت کوونکی ساتونکی په جنت کې پر څنګ سره اوسېږم، چې ما ته الله تعالی په جنت کې کوم ځای راکوي، د یتیم پالونکي ته هم هغه ځای ورکوي. پیغمبر علیه السلام بل ځای حدیث دی که چیرې د یتیم پر سر باندې سړی د محبت په شکل باندې لاس تېر کړي، چې د هغې در لاس لاندې څومره ویښتان رالو، الله تعالی د هغې د ویښتانو په مقدار د ده په عملنامه کې حسنات جمع کوي، نیکي جمع کوي. ما درته ویل د پیغمبر نبوت دا عالمي نبوت و، د پیغمبر په نبوت کې هر چا خپله ونډه پیدا کړه، او د پیغمبر نبوت د دې ټول انسانیت دپاره رحمت بلل کېدی. منځه دا مزدور دی او غلام دی. پیغمبر علیه صلات وسلام آخرنی خبره چې وفات کېږي، د پیغمبر آخرنی کلام چې د خولې سره راوځي هغه دا وایي الصلاة وما ملکت ایمانکم، ای خلکو د لمانځه ډېر خیال ساتئ چې کوم خلک ستاسو در لاس لاندې دي د هغو سره ښه زندګي کوئ. الصلاة وما ملکت ایمانکم. پیغمبر ورته ویل اعطوا الاجیره، چې کور ته د مزدور راوستی اجره قبل ان یجف عرقه، چې کله د هغې د بدن خوله لا نه وي وچه سوې بس مزدوري به دستي ورکوي. پیغمبر ورته ویل مطل الغني ظلم، چې پیسې در سره دي د هغې څه باوجود د هغې مزدوري نه ورکوي، سبا بل سبا ته کوي، نو بیا خو ته ظالم او الظلم ظلمات یوم القیامه، بیا به د قیامت میدان پر تا په سختو تیارې کې تېرېږي. ما درته ویل د پیغمبر په رحمت کې هغې خلکو هم خپله حصه پیدا کړه، حیوانانو خپله حصه پیدا کړه. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د حیوانانو سره به ښه زندګي کوئ. لا تتخذوا ظهور دوابکم منابر، پر حیوان څه به ممبر نه جوړئ چې ته ورباندې ناست یې د بله سره په مجلس باندې اخته یې، دې کې حیوان ته اذیت دی. د هغې د نفقې خیال به ساتې، د هغې د خوراک خیال به ساتې، د هغې د یخو د ګرمۍ خیال به ساتې. د عربو په جاهلیت کې دا قانون و چې کله به پر دې باندې کافتي راله د یو حیوان په لکۍ پورې به بوټي غوټه کړو او هغه ته به اور ور واچوئ او هغه حیوان به ځغاستئ، پښې به یې غورځولې چې در څو پورې به سوځل کېدی، دوی به سره خندل او دوی به دا ویل چې په دې شکل پر موږ باندې باران کېږي.
د پیغمبر علیه صلات وسلام د دا رسم سدستي دی منع کوي. د حیوان خپل حقوق دي، د حیوان حقوق خیال وساتئ. چې کله د پسرلي په زمانه کې پر حیوان باندې سفر کوي، سوکه سفر به کوي، د لارې خوراک به حیوان ته ورکوي چې دی د وښو سره لږ خوراک کوي. او که د وچوالي زمانه چې په لاره کې واښه نه وي، بیا چې کله در منزله پورې رسېږي بیا به ژر ځان رسوي، الله ته به دستي د هغې د خوراک بندوبست ورته برابروي. د پیغمبر علیه صلات وسلام په جناتو پیرانانو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي سړی چې کله ساراله ورځي نو چې بولې کوي بسم الله دی وایي، ځکه دا بسم الله د دو د جناتو په مابین کې فرده وي. او چې کله د استنجا ځای رالی په اډو کې به استنجا سړی نه وي، ځکه دا د جناتو خوراکه ده. او په خشایه باندې به سړی استنجا نه وي، ځکه دا د جناتو د حیوانانو نفقه ده. نو د هغو به هم سړی خیال ساتي. د درختو دي جماداتو خپله پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله سړی درختې ته رانږدې سي، د درختې شنه پاڼه به سړی بلا ضرورته نه پرې کوي، ځکه دا د الله تعالی ذکر کوي. او د درختې لاندې څه به سړی بولې نه کوي، سایه‌داره درخته. صحابه ورته وایي د الله رسوله دې کې بولو کې څه نقصان دی؟ وایي تاسو نه دي لیدلي د درختې کله سایه کمیږي کله زیاتېږي. ورته وایي د دې معنا دا ده چې دا درخت ته سجده کوي، د سجدې صبر ته راپورته کېږي. نو د درختې د سجدې ځای به نور ګنده کوي، در درخت لاندې به سړی بولې نه کوي، او در سایه‌داره درخت لاندې به سړی. او په دې کې د مړو متعلق پیغمبر علیه السلام اذکروا محاسن موتاکم، چې په هر شکل باندې مړ سو بس په هغو پسې ښه وینا کوئ. حضرت جبرائیل علیه السلام غوندې فرشته هغې هم خپله حصه پیدا کړه. پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل ته وایي حضرت جبرائیل زما په رحمت کې تا ته یو ونډه ورسېدله. حضرت جبرائیل ورته وایي د الله رسوله ما ته خپله ونډه ورسېدله. ورته زما زندگی ډیره په خوف او په بیره کې ولا، ما پر دې مځکه د هاروت او د ماروت ملایکو انجام لیدلی و چې هغې تباه شوې. ما د شیطان انجام لیدلی و چې هغه معلم الملایکه او د ټولو ملایکو استاذ و ملایکو ته به تعلیم ورکوی، لیکن هغې انجام اخر کوم حد ته ورسېدی. ورته زما زندگی ټوله په وهم کې وه، زما په بیره کې وه، لیکن چې الله تعالی ستا بعثت دنیا ته وکړي، الله تعالی قرآن کې زما متعلق دا راواستول انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. دا الفاظ در قیامته پورې الله زما متعلق د قرآن حصه وګرځوله. او زما زندگی د دې څه وروسته د رسوایۍ څه د ستړیا څه زما دا عقیده سو چې زه محفوظه سوم، او زما دا حفاظت ستا د نبوت د رحمت یو حصه وه چې ما ته الله تعالی ستا په رحمت کې یو حصه راکړه. نو زه دا وایم چې د پیغمبر علیه السلام او نبوت دا عالمي نبوت و، د عامو انسانانو دپاره بالعموم رحمتو، د خپل امت دپاره بالخصوص رحمتو، چې د هغې په رحمت کې د معاشرې هر فرد ته خپله حصه ورسېده. الله تعالی دې زموږ زندگی د پیغمبر د نبوت، د پیغمبر د امتیت، د پیغمبر د رحمت څخه بې نصیبه او محرومه نه ګرځوي. الله دې زندگی د پیغمبر په رحمت او په نقشه کې راکړي. الله دې مرګ د پیغمبر علیه السلام په امتیت کې راکړي. الله دې مې د قیامت میدان کې د پیغمبر علیه السلام د لواء الحمد لاندې راپورته کړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي.